د رویټرز اژانس وايي امریکا طالبانو ته د رسمیت ورکولو هڅې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ تیاو اروپا پر سفر وتلی ده. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی ده چې امریکا د طالبانو د رسمیت پېژندلو لپاره پلمې لټوي او هڅه کوي چې دغه ډله په رسمیت وپېژني. په راپور کې راغلي چې اروپا او اسیا ته د ټام ویسټ د سفر موخه همدا ده چې له خپلو متحدینو سره د طالبانو په رسمیت پېژندلو پر څرنګوالي خبرې اترې وکړي. راپور د ویسټ له قوله ویلي چې نړیوالې ټولنې سره اړیکو ته د طالبانو تمایل دا ایجابوي چې نړیواله ټولنه هم افغانستان ته خپلې مرستې پیل کړي. د نړۍ ډیپلوماتان بیرته کابل ته ور وګرځي او دغه راز پر افغانستان لګېدلي بندیزونه لرې کړی شي. خو زیاتوي چې دا مسله امریکا په یوازې ځان نشي حل کولی ځکه خو دې پر یو مهم ماموریت راوتلی دي څو له خپلو متحدینو سره پر یادو موضوعاتو بحثونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې برطانوي او امریکایي چارواکو د افغانستان په اړه سره لیدنې کړي دي. د راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ له ګڼو برطانوي چارواکو سره لیدلي او د افغانستان د روان وضعیت په اړه یې په دې لیدنه کې خبرې اترې کړې دي. ویسټ وایي چې په دې لیدنه کې ټینګار شوی چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره بشردوستانه مرستې وکړي او ترڅنګ یې د دغه هېواد امنیتي وضعیت او راتلونکي په اړه هم بحثونه شي. هغه وایي چې په دې سفر کې د افغانستان لپاره د برطانیه له ځانګړي استازي او د برطانیه د پوځ له لوی درستي سره هم کتلي. په دې لیدنه کې همدغه راز ټینګار شوی چې امریکا د افغانستان کې د بشردوستانه مرستو د رسولو او امنیتي مسایلو په اړه یو نړیوال اتحاد رامنځته شي او له دغه هېواد سره اړینې مرستې وکړي.